اوهو ادم خان کاکا د ګلباز خان کاکا څنګه داسې منډې راوړي یا کلي کې څه خبرې ته راځه چې ویې درو که نه ته راځه چې دا راځه ته راځه خدای دې خیر کړي خیر کړي چې کلي کې مړی شوی نه وي خیر ګلباز خان کاکا چیرې خیرت ده چیرې روانې چیرې څه خبره ده وروره مه کوه پوښتنه څه چل ده څه خبره ده خیر خو به وي راغله کورولا دا څه شی ده کورولا دا چې ده کورولا خو نه پوهېږم نه پوهېږم کورولا راغله ټول خلک منډې وهي کورولا خو موټر ده که ده موټر ده کورولا زه څه پوهېږم ټول کلی منډې وهي ټول کلی چیرې منډې وهي ته ودرېږه ما ته صحیح وواچم وروره ادم خان لاله لږ حوصله کوه مه ورخطا کېږه هغه کورولا نه ده هغه کورونا وایرس ده یا کوویډ 19 چې ورته وایي کوویډ 19 په نامه وایرس ده هغه لږ مو پوهې کوي دا څه خبره ده نوره هیڅ خبره نشته ده یو ډول وایرس ده چې خپور شوی ده نو خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي حتی د مرګ تر کومې رسوي یعنې مړه کېږي دې له وجې نه دا ډېره اسانه طریقه ده هیڅ د ورخطایي کومه خبره نشته ده حوصله کوه فقط ته به داسې چل وکړې چې زما په څېر به یو جوړه دستکشي او دا ډول ماسک دا به د ځان لپاره هم او د خپلې کورنۍ لپاره هم واخلې او هره 20 دقیقې وروسته به څه کوئ په کور کې لاسونه په صابون وینځئ او پس لغه به له یو بل سره روغبړ او خوراک څښاک کوئ بیا به دې مرض نه خلاصېږو بیا به بالکل یو څو خبرې نورې هم دي ته به داسې وکړي کله چې بهر تللې هم له ماسک او له دې دستکشو نه به کار اخلې او له خلکو سره به له نږدې نه ستړي مه شي بغلکشي دا نه کوې یعنې په غېږ به نه ورځې یو داسې فاصله به ساتئ ماشومان به هم غېږ کې نه رانیسو نه تر هغو پورې چې ته کور ته لاړلې تر څو د خپل جامې نه وي بدلې کړي د بهر چې کله ګرځي هغه جامې هغه به بدلوي او لاس هر څه به په میکروب کشو یا میکروب وژونکو موادو سره پرې مینځي او بیا پس له هغه نه ته کولی شي چې خپلې کورنۍ سره هم له نږدې کښېني هم خپل ماشومان په غېږ کې واخلي ګلباز خانه مه ورخطا کېږه ګلباز خانه دا خبره به تنها تا ته نه تا فامیل لپاره حتی دا کلي کې چې ټول کسان دي دا توصیه به ټولو ته کوي چې دا یو وژونکی وایرس ده دله باید ځان ساتنه وکړو لږ احتیاط وکړو دا ټول کلي کې به ته وایې چا نه دي ویلي موږ خو د کلي خلک یو وروره څه خبرې او ګلباز خان کاکا تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې تاسو ویټامین سي لرونکي خواړه وخورئ میوې لکه نارنج لیمو او کیوي کینو دا ډول مواد ډیر استعمال کوي ځکه چې دا ډول مواد د بدن دفاعي سیستم قوي کوي او د دې ډول وایروس پر مقابل کې انرژي وربخي او تر ټولو بیا چې 100% ښه خبره دا ده چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کور کې نه بهر ډیر ګشت و گذار یا کتګ راتګ مه کوئ نه تر یو وخته پورې چې تر څو دا وایروس زموږ تاسې له ټولنې او له ځایه ختمیږي موږ تاسې باید تر ډېره حد د امکان تر حده پورې په خپل کورونو کې قرار کښېنو بیرون ونوځو نه نو ښه خبره همدا ده چې دا څو خبرې چې ما تاته وکړې دا عملي کړي او په کور کې قرار کښېني ګلباز خانه ډېرې قلبې دې کړي ډېرې ګټې دې کړي نور په کور کې نه خپل اولادونه ماشومان باندې پام کوه او دا ټول کلیوالو ته دا پیام کوم ډاکټر صاحب چې تا ته دا خبرې کوي دا ټول پیام کلیوالو ته باید ورسوي او دا دستکشې به هم در سره واخلي او چې کله کور ته تللې له ځان سره به د ټولې کورنۍ لپاره دستکشې او ماسک واخلي او ګلباز خان کاکا تاسو هم داسې وکړئ چې تاسو یو اصول مراعات کړي دي او دستکشې مو نه دي اچوي تاسو به هم دستکشې واچوئ ډېر عزت خدای په امان خدای په امان بریال ټیوب د پزړه پورې او ګټورو مطالبو پانګه